ښکاری دام خور کړی دی یو مرغۍ نیسي نو ښکاری چې مرغۍ نیسي نو په دې دام کې به داسې دانه ږدي چې د مرغۍ خوښه یي که ناخوښه یي نو داسې دانه ورکېږدي چې د مرغۍ خوښه یي نو چې مرغۍ راشي نو ته ور باندې راشي یا زه ور باندې راشم او دا مرغۍ تی پره کړ نو موږ ته بیا دوه قسمه خلک غوسه یي یو راته مرغۍ غوسه ده چې دا خوږه دانه دې رانه خطا کړه خو کمقله ده که نه پوهېږي نه او یو ورته څوک غوسه یي ښکاري غوسه دی چې لکه خو تیاره مرغۍ ښکار شوي ورانه خطا دې کړه خو هغه ښکاري هوښیار دی هغه نه ښکار خطا شوی حقه چل دی دامونه تاسو امیانو ته خواره دي او تاسو امیان مرغۍ یې پس خو پوهېږئ نه که نو تاسو ته دام خور دی او دی مسلمان ته د دین په اعمالو کې د مون نه خوږ شی شته دی نو ښکاري په دام کې هغه دانه ږدي چې د مرغۍ خوښه وي نو ستا مون ډېر خوښ و نو همدا یې درته پکې کېښوده چې جي مون در ښیم نو چې ته پرې راغلې نو غلام حضرت مولا د کم خوا نه چا خبر که هغه در پسې راغی مرغۍ په پره کړي چې مرغۍ پره کړي نو موږ ته اوس دوه قسمه خلک غوسه دي یو راته ښکاري تبلیغي غوسه دی چې غټ ښکار دی خطا که رانه مسیحي خو ټول ګډوډ کړه راته دا دې څه وکړه نیمه ګنټه بیان و قصه دې ټوله خرابه کړه راته هغه خو هوښیار دی ښکار ته خطا شي او یو راته تاسو غوسه یاره جي خو یې نسۍ کول خو مونځ یې راښوده که خو چې تاسو راته غوسه یې نو سادهګان یې تاسو د اداب نه څه خبر یې په ساده الفاظو به مو لږ نور پوهې کوم تاسو نه یو تپوس کوم چې یو د دین کار وي ستاسو ایمان او ضمیر او عقیده دا برداشت کوي چې تاسو د دین د کار نه خلک منع کوي جواب په شریکه راکې برداشت کوي نو موږ مولیانو باندې مو دومره کمزوري عقیده ده چې موږ ته به پته وي چې دا د دین کار دی او موږ به تاسو منع کوو دي نه که تاسو وایئ چې تاسو استادان موږ د دین د کار نه منع کوئ ته امي سړی چې د دین نه خبر نه یې ستا ضمیر او عقیده خو دا نه برداشت کوي چې د دین نه خلک منع کوي او په ما مولا او پیرانو دومره کمزوري عقیده ساتي چې یاره تاسو موږ د دین نه منع کوئ نه دین نه کله موږ څوک نه منع کوو چې ته څوک د دین نه منع کوي نو مولا به یې څنګه منع کړي خو څه چل بدي کې وي که نه په هغې به تاسو نه پوهېږئ د چا به لاس وي ورسره عقیده به یې خرابوي تفصیل ډېر دی که په عقایدو کې درنه کېږم مقصد مې دا دی امام غزالی رحمت الله علیه په خپل کتاب اول جلد کې په باب الاعتکاف کې ذکر کړي دي چې کله یو مولا په جماعت کې معتکف او یو امي تبلیغي راغی نو که دې مولا د امي تبلیغي د جماعت نه ونه شړله د دې مولا په اعتکاف کې پوټی ثواب نشته دی ځکه د سره په جماعت کې ناروا کار کېږي او د ناروا منع نه کړل نه د په شیخۍ کې هېڅ تاثیر نشته او چې اعتکاف کې هم نه یې ښه اوس د جومات کې اوزګار ناستي او بیا مې تبلیغي ځان سره سات او تاسو به وایئ چې یاره جي دا میان تبلیغیان چا د جماعت نه شړلي یا مصنف ابن ابي شیبه د حدیثو کتاب دی هغې دا روایت ذکر کړی په اوم جلد او علامه قرطبي په تفسیر کې هم ذکر کړی دی دا کوفی جماعت تا یا بی روایتین دا دمشق جماعت تا حضرت علی سے مبارک راغی دن یو سړی امیر تبلیغ کوي ورته ودرېده وی دا سړی څوک دی چا ورته وی رجل یذکر الناس یو سړی دی خلکو ته پند و نصیحت ورکوي هغه ورته وی دا سړی پند و نصیحت نه ورکوي بلکې خلکو ته وایي چې فارفوني انا فلان ابن فلان ما وپېژنئ زه فلانی د فلاني زوی مسې مشروط دی علی به رای ولی ماتا دا محراب نه امی تبلیغی را روان کا حضرت علی سے مبارک مخی تو درو ورته وایي هل تعرف الناسخ من المنسوخ قرآن کې ناسخ منسوخ بیلول شي هغه وایي چې نه چې ناسخ منسوخ نشم بیلول حضرت علی سے ورته وایي هلکت وهلکت ځان دې هلاک کو خلق دې هلاک کړل فخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه اوس زمونږ د جماعت نه روکېږل ته تبلیغ مه کوه دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ امی تبلیغی د جماعت نه شړلې دی ولې هغه سره تر دین دشمنو نه اته پته وه کامیانو ته د منبر په خوا کې درېدل و آزاد کم نه بیا به د ځان نه خبرې کوي لګیا دی داسې خبرې چې هغه به د عربۍ مقولې دی به خدای قرآن کې داسې وي ډېر امیان موږ سره کیني که نه وی خدای ویلي دي ته همت کوه زه به برکت کوم هلکه خدای کوم ځای کې ویلي دروغجنه په خدای ورته پي ته همت کوه زه به برکت کوم
دا ټول امیان دا خبرې کوي خدای ویلي دي، خدای دا سره نه دی ویلي. نو دا الفاظ په قرآن کې نشته دی. نو داسې په خدای هم بې تپي. یو عربی مقوله به چرته غریب د مقولې او د متل مقوله متل ته وایي. عربی کې متلونه دي. دا غریب ته څوک متل واوري نو دی وایي دا د رسول الله یو صحیح حدیث. نو امیان فرقونه نشي کولی. او هغه امیان چې دی کې ګوتې نه وي الله ښیي او وایي خو بس نه پوهېږم که نه مولا به فیصله راکړي. چې درې څلور ورځې لګولي هغه بیا ځان امیم نه ګڼي او مولا هم نه یې پسې پوهېږم نه. حقه مولا دې نه جوړ شي. یو مولا و نو چې هغه به اخو نو جمع به یې کو نو یو غټ سپی ګلډانګ به یې ودرو خوا کې نو بیا به یې جمع کول. علما چا خبر کړل چې یو سړی پیدا شوی داسې جمع کوي. وی راځئ چې ورشو تپوس به ترې وکړو که دلیل ورسره و خو ښه ده که دلیل نه و نو بیا به یا منع کړو یا به یې ووهو. لس دولس علما ملګري شو راله. ملا صاحب سپی راوسته او محراب سې وتړه چې مونځ وشي ورته وایي چې استاجي دا سپی ته روزانه راولي دا ولي. نو یو که نه دا حدیث کې راغلي که وی څنګه وی حدیث کې راغلي چې لا صلاة الا بحضور القلب. اخو قلب دی خو وی لا صلاة الا بحضور القلب. قلب سپي ته وایي او قلب زړه ته وایي. حدیث دا دی چې مونځ بغیر د حضور د زړه نه نه کېږي او د قلب نه قلب جوړ کوي. لا صلاة الا بحضور القلب. مونځ نه کېږي مګر په حاضرېدو د یو سپي باندې کېږي چې سپی به درې نو ګلډانګ سپی به محراب کې تړلی و. نه دا هغه نیمچه مولیانو نه دا کار. ګوره دا مشرانو چې کوم متلونه ویلي که نه نو دا د کاڼي کر ښیي. داسې خبرې نه وي. مشران وایي نصف حکمت چې دی دا خطره جان ده او نصف علم خطره ایمان ده. چې نیم علم دی وکړه بیا دې ګوتې پکې نه والې پروا نه کوي بل مولا ته دې مولا وې. او چې نیم علم دوه درې ټکي دې یاد کړل او ځان نه دې مولا جوړ کړه او بیان دې شروع نو دقه ځي کې تا نه بې ایمان ځي. داسې خبرې به در نه وشي چې ځان به ګمراه کړي. نو چې هر کله حضرت علي رضی الله تعالی عنه امي تبلیغي وشړه نبی علیہ السلام فرمای علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. پتاسو زما طریقې لازمي دي او زما د خلفاو طریقې لازمي. حضرت علی صاحب په خلفاو کې داخل دی که نه داخل؟ امي تبلیغي د جماعت نه وشړلو که وی نه شړل جواب راکړي. نو دا سنت د حضرت علی رضی الله تعالی عنه دي. که څوک ایماندار وي سني وي او اهل سنه والجماعه وي نو هغه به د صحابه سنت پوره کوي. ځکه اهل سنه والجماعه هم دې ته وایي چې د رسول الله سنت او د جماعت او د صحابه کرام هغه خبرې راټینګوي. او په صحابو کې حضرت علی صاحب دی او د هغه سنت په موت لازم دی. هغه مبارک امي تبلیغي د جماعت نه شړلی دی. ایماندار مولیان به امیان تبلیغیان د جماعت نه شړي. دا د هغه مبارک هغه سنت دی. او داسې بیا مه وایي زمونږ استازو په باجوړ کې مولانا صاحب ته څوک رالل او ورته وی چې یاره جي صحیح ده چې غلط خلک دي خو زمونږ میلمانه دي او د میلمه قدر خو پکار وي که نه. اکرم الضیف ولو کان کافرا. د میلمه په عزت کې اگر که کافر وي. نو زمونږ استاد ورته وی چې دا میلمه ته څه ته وایي؟ وی میلمه هغه چا ته وایم چې د بل کلي نه راشي. وی بس دا میلمه دی؟ وی یاو. وی د ورځې نه خو به د شپې میلمه ډېر قدرمني که نه وي خامخا. وی د شپې د بل کلي نه یو سړی راغی او ستا کنډري ووالو. څنګه چل دی؟ دود پتي ورته پخې که پلو ورته پخې؟ وی نه نه جي زه خو یې دا سر ولم. وی ولې خو میلمه دی د بل کلي نه راغلی دی ورته یې سر ولي. د دنیا غل دی د دنیا کور ته راغی د هغه خو سر ولي. او د دین غل چې دی د دین کور ته راغلی جومات ته او دین در نغلا کوي دا بیا میلمه دی؟ لږ سوچ وکئ خبرو ته. دا میلمانه نه دي. دا هغه منافقان دي هغه چاپلوس دي چې په خپلو بېهوده خبرو باندې تاسو دوکه کوي. بعضې صاحبان پکې بیا وایي یاره جي وایي دا اخلاق یې ډېر ښکلي دي. دا اخلاق نه دي ښه. زمونږ استاد به ویلو پسته خوله یا د کوني یا د منافقي. خبره لږ یاد ساته اخلاقو د دې فرق وي. زما په علاقه کې چې څومره تبلیغیان دي په ما سلام نه اچوي. زما د محلې تبلیغیان ما پسې مون نه کوي. زه چې په لاره تېرېږم سلام علیک را سره نه کوي. دا څنګه اخلاق دي؟ ولې زه کافر یا مشرک یم؟ نه دا ټوله چاپلوسي ده. په دغه خاطر باندې چې دی به ما سره لاړ شي دی تا ته خوری خوری کېږي. چې کله پوه شي چې دا انسان زما په دام کې نه ګیرېږي سلام هم در باندې بیا نه اچوي. او حدیث مبارک کې دا راځي
د دجال د ډلې یا رستو خوارجو ډلو نښې دي. فرمایي السنتهم احلا من السکر وقلوبهم قلوب الذئاب. داسې خلک به راشي چې د هغې ژبې به د شکرو نه خوږې وي، خو د هغې زړونه به د شرمخانه وي، زړه نه یې ته څه خبرې چې څومره کینه لري. او بل حدیث مبارک کې راځي کانهم یلبسون جلود الضأن من اللین، داسې به پاستۍ ګویا کې د ګډو پوستکي د نرمۍ نه اچولي دي، نه ګزار سره به شپږ سبحان الله وي، خو لیکن دننه زړه به یې ډېر مردار وي، زړه کې به د اهل سنت علماو سره ډېره کینه لري، د علماو صلحاو سره به ډېر بدبین وي. نو په دې وجه باندې د دې پر اخلاق د اخلاق نه دي، دا لحن القول دی. او رب کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم، که زمونږ خوښه شوې او موږ به تا ته ښودلې وې پس تا به دې پېژندی په نښو باندې، فلتعرفنهم فی لحن القول، اوس چې خامخا ته پېژنې نو په هغه لحن د قول کې دې په خبرو تغییر کې پېژنه چې داسې خبرې زخرف القول به درته راوړي چې ظاهرا به د سرو زرو رنګ وي او دننه به پکې ګندګي وي. نو دا خلک چې کم دی موږ د تبلیغ خلاف نه یو، موږ د دې میشن خلاف یو چې ټول امیان را خوشي شوي دي، د ښځو تبلیغونه یې رایج کړل لکه چې مولانا صاحب مخکې پې بیان وکړل، او د دین ټول کارونه یې په ځای باندې پرېښي دي او د خپل میشن ته بهتر کار وایي، او بیا خلکو ته وایي چې موږ سره په دې لار کې یو من 50 کروڑ باندې دی. دا یو محض دروغ دی، محض دروغ چې بعض علماو کم قول په دې باندې کړی دی نو هغه یې د جهاد فی سبیل الله په اول صف کې کړی دی، او د هغې نه سوا چې کم دی په یو ځای کې هم چې کم دی دا میلاویږي نه. نو په دې وجه باندې موږ سره په حرم شریف کې سکل بیت الله شریف ته مخامخ ناستومه، د بالا ماڼۍ یو تبلیغي راغی، تبلیغي راغی کېناستو نو یو څو مسایلو تپوس یې وکړه، ما نه پېژنده چې دا تبلیغي دی. آخر کې ما ته وایي استاد یاسې د حیرت خبره ده. ما وی څنګه؟ وی دا د خدای کور دی که نه؟ ما وی یاو. وی په دې کې یو من په 1 لاک باندې ما وی یاو، او وی د خدای په لاره کې یو من 50 کروڑ قبلېږي، څومره رحم په موږ خدای کړی دی که نه پاکستان. یقین د رب په ذاتو کوي سکال حرم شریف کې هم سکال مخامخ کعبې ته ناستو دی بېدینه دا خبره وکړه. نو ما ورته چې غټ ګمراه بېدینه دا ریوان او د خپل بیکاره میشن چې مردار عقیده خورې په هغې کې د 49 کروڑ ثواب تا ته میلاویږي، پوټی اجر نشته. 1 لاک اجر بیت الله شریف کې دی او 50,000 بروایت شاذ او زر په روایت مشهور سره په حرم مدینه منورې کې دی، او 500 په بیت المقدس کې بروایت المشهور او 50,000 په روایت شاذ سره بیت المقدس کې دی. د بخاری شریف حدیث دی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، تاسو بسترې مه تړئ مګر 3 جوماتونو ته، مسجد الحرام بیت الله شریف و مسجدی هذا رسول الله مبارک وی زما دا جماعت، او بل مسجد الاقصی بیت المقدس دی. نبی علیہ السلام دا بخاری صریح حدیث دی چې لا تشد الرحال بستره مه تړه مگر 3 جماعتونو ته وتړه. د دې بسترې نه مطلق سفر منع نه دی، ولی سفر خو سړی تجارت پسې کولی شي، علم پسې کولی شي. علما لیکي د دې نهي نه یعنی بستره مه تړه په نیت د زید ثواب باندې، زید ثواب چې میلاویږي صرف په 3 جماعتونو کې میلاویږي، بیت الله شریف، مسجد نبوي، بیت المقدس. د دې 3 جماعتونو نه اخوا نبی علیہ السلام وایي د زید ثواب په نیت باندې یو جماعت ته بستره مه تړه. دا همدغه تبلیغیان یادوي دی چې د خپل جماعت نه بل جماعت ته ځي نو زید ثواب په نیت ځي چې دلته 49 کروڑ ماته میلاو شي. بہرحال دا نور چې د دې کومه مرداري په باطن کې پرته ده په هغې باندې علما او صوفیه پوهېږي، دا ډېر بیکاره خلک دي. تاسو یقین د رب په ذات وباسئ، وساتئ چې د صحابو نه را دې خوا تر اوسه پورې دومره عظیمه فتنه نه وه پیدا شوې څومره چې دا فتنه مرداره ده. څومره خلک چې دې فتنې ګمراه کړل دومره بل څوک نه دي. د ډاګۍ حمدالله مولوي صاحب د هغه سره داسې نږدې ورځ ناستو په بوډنۍ کې یو پروګرام چا ته تپوس وکړه تبلیغیانو باره کې چې دا څنګه خلک دي.
ناغه ورته وای موږ حدیثو کې لیدلی چې د مشرق د خوانه به یو فتنه راوځي چې فتنه عمیا ړنده کاڼه به وي علما او امیان به پکې ړنده کاڼه روان وي وی تاسو د خدای په ذات یقین وکئ چې هغه ړنده کاڼه فتنه همدغه فتنه دا د راګي الحمدلله مولوي صاحب د خپل خبرې چې ما ته خپل اورېدل او ما ته دومره خوند راکړ چې به مې 200 روپۍ تحفه کې متور کړې چې لکه ته خو سمې خبرې کې خدا خبرې بیا ښکاره نه کوي دا خصوصي مجالسو کې او دا چې ولی نه کوي دا تپوس هغې نه وکړي موږ نه ولي کوو هغې ته وایي چې څنګه خصوصي مجالسو کې دا وایي او بهر بیا داسې نه وایي که دې مشایخو خولې چپې نه وی پرېښې او دې مولیانو ښکاره بیانونه کولې نو دا به دومره داګن نه و زیات شوی اوس دا ټول په دې باندې پوه دي چې یاره دا میشن غلط میشن دی او دا د چا د خوا نه دی خو لار ترې نه خطا شوې ده خلک پې زیات شوي دي موږ در باندې خپله غاړه خلاصه کړه دا خوارج دي او په دې کې د خوارجو عظیم آثار راښکاره شوي دي او ځان ترې ساتل پکار دي د دې په دې پستو خلو باندې مه دوږه کېږي دا چاپلوسۍ نه دي دا اخلاق نه دي او موږ چې د دې سره مخالفت لرو ډېر شهیده دي ورکې چې د دې عقیده د جبریو ده د دې د ښځو تبلیغ بالکلیه ناروا دی د امیانو تبلیغ ناروا دی 49 کروڑ ثواب دعوی چې لري دا دروغ دي دا په پیغمبرانو دروغ تپل دي کتابونو کې نشته دا خبرې او دا شان د زیارت ثواب په نیت باندې دا بسترې تړل دا منع دي نور قسمه قسم چې کم دی په دې کې هغه کمزورۍ دي چې دی هر جمعات ته لاړ شي نو 3 ورځې بعد چې چا 3 ورځې ولګولي د هغې سړي نه بیا پنجپیرې وابي جوړ کړي نور عقاید ورته خرابول غواړي دا یو څو خبرې مې ستاسې حضور کې عرض کړې خو دا اعتراض او شبه ذهن نه وباسئ چې دا علما د تبلیغ خلاف دي موږ علما د مروج میشن خلاف یو د تبلیغ خلاف نه یو او موږ وایو چې تبلیغ د پاره علم شرط او چې علم نه چانه وي هغه ته تبلیغ ناروا دی دلته ستاسو چمګاون کې یو ملاګوټی دی هغه چاته ویلو چې یاره چې علم خو کلي مشکک دی په دې علما پوهېږي او بس دا کلي مشکک دی او د دې لپاره چې کوم دی حد معلوم خو نشته دی او تمام عالم په ټولو شیونو خو خدای دی څوک لږ مولای څوک ډېر او څوک ډېر څومره علم مراد دی بس چې هغه سړی تبلیغ کوي هغه یو 2 کیسې یادې کړي دي بس دا ملا شو که نو دا یو څو خبرې به د هغې ملا یا د هغه د شاګردانو دپاره وکړم چې هغه ملا چې په منبر باندې کینی او د ځان صفت خلکو ته کوي نو څه وایي فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه رسول الله وایي زما فضیلت چې په ادنا امتي باندې دی نو دغې ملا نه تپوس کوم چې دلته عالم راغلی او عالم مشتقي دی او مصدر علم دی او ستا په فتوا علم کلي مشکک دی څومره علم مراد دی که چېرته د علم نه یو اندازه نه مراد او 2-3 مسلې مراد وي نو 2-3 مسلې خو د ټولو امیانو مراد دي نو ای مولا په منبر ولې د ځان په فضیلت کې دا حدیث پیش کوي چې د علم لپاره اندازه نه معلومه عرفا او شرعا نو بیا خو ټول امیان مولیان شو دارنګ هم دا مولیان په منبر وایي چې العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي نو چې علما د انبیاء وارثان دي او علم کلي مشکک دی په 2 مسلو باندې سړی مولا وګرځېده نو بیا خو ټول امیان هم د رسول الله وارثان شو بیا د عالم خصوصیت ورکې څه شي نه بلکې د علم دپاره عرفي حدم معلوم دی او شرعي حدم معلوم شریعت کې یو حد د علم دا دی چې کتاب العلم نه مشکات راخست چې د انسان د فقاهت دپاره دا خبره کافي ده چې 40 حدیث یاد خو علما شارحین لیکي چې 40 حدیث پاره بنا د اسلام کې یاد دا یوه درجه د فقاهت شوه دی نه تپوس وکړه 40 پرېږده 5 ورته نه دي یاد دویمه درجه حضرت علي صاحب وښودله چې ناسخ منسوخ د چا یاد وي نو تبلیغ به کوي چې نه کوي نو د جماعت چې ناسخ منسوخ نه یاد نو د جماعت نه یې وشړه نو دویمه درجه شرعا چې د علم دپاره معلومه ده هغه ده چې ناسخ منسوخ چا وپېژندل نو تبلیغ روا شو ورته که دا یې نه وي پېژندلي نو د تبلیغ ناروا دی او په عرف کې هم د علم دپاره رتبه او مقام شته که نه ولې چې وړه لویه دوره چا نه کړي نو هغه ته بیا خلک څوک وایي طالب ورته وایي او چې کله دا وکړي بیا ملا ورته وایي نو عرفا هم صحت شته او شرعا هم صحت شته دی نو شریعت کې چې 40 حدیث بنا د اسلام کې یاد وي یا ناسخ منسوخ بیلولی شي هغه سړی به تبلیغ کوي او چې دا نه هر امي سړي لپاره تبلیغ کول چې کم دی هغه بیا ناروا دي دا زمونږ فتوا ده او تاسو ته زمونږ دا چیلنج او اعلان دی چې څومره امیران او نور دی هغې راټینګ کوي
وای تاسو چې دا کمیشن روان کړي په باطل باندې ای تاسو ته چې دعوت ورکړي نو تاسو دې نه کې لارې تر دعوت کوي وېزان مستړی کوا هندوستړی خدای ناراضه سيدان نه گمراه کړی دی دا سیو کا چې راځه زمنګ مولیانو سره کېنا یا د خپل مولا راول زمنګ د مولا سره کېنا چې مسله واضحه شي دې خبره ته خیره کاږي نو چې نه دې ته کېنا ولې شي نه د دې نه خو ته موږ در باندې غاړه خلاص کړه د دې په خاطر تنظیم علما را غونډيږي مېش په مېس تاسو ته اجتماعات جوړي اسنه چې د قیامت پورز باندې تاسو بیا د قیامت پورز د اعتراض وکړي چې دې علما موږ ته حق لار نه وخودلې علما تاسو ته وخودل چې خپل زور مسلک راټینګ کړي نوې مشنونه پرېږدئ دا د انګریزانو جالونه په قسمه قسم نمونه واخواره دي تاسو دوکه کول غواړي دینه تیر شئ او خپل عقیده او مسلک کلک وساتئ خپل منځ کوئ خپل اودس او خم پیژنې او بدم پیژنې همي سړی نن سبا څوک پاتې دی هېڅ ملا ته ضرورت نشته خم پیژنې بد او بد مه کوه او ښه کوه بس هغه شیونه ستا شیخۍ ته څه ضرورت دی آسان به درته وښیم که چېرته شیخي نه کې او عامه زندګي تېرې منځونه په جمع باندې کوه د هېچا ورکې اختلاف نشته دی او خپل روزګار چې کې نو په هغې کې د حرامو نه ځان ساتي حدیث مبارک کې راځي چې خپلو بچو ته چا حلال رزق وګټه خو په حلاله باندې او بچی په شریعت برابر کړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سړی به یوم القیامه د شهیدانو په صف کې ولاړ وي او د شهیدانو مقام به خدای تعالی دغه امي سړي ته ورکوي خپل روزي ګټه په حلاله باندې خپل بچی صالحه کا خپل لونه صالحه کا دا کوشش وساته او چې ته بار ته روانې زمونږ په علاقو کې چې څومره خلک بار ته روان دي د هغې بچي په کلو کې همقه بدعمله دي چې د هغې نه د پاسه بدعمله نور نشته بچي دي خپل بدعمله او لګې تا سره د لاهور غم دی د پنجاب غم دی د لندن غم نو دا ستا لپاره اسانه کار که وایي نه زه شیخ یم زما دین ته شوق ډېر راغلی ښه ډېره ښه ده تهجد وکړه تهجدو کې د چا اختلاف شته دی تهجد نه بعد چې کله اذان وشي سنت وکړه 2 رکعاته او بیا تر فرضو پورې څلوېښت یو څلوېښت کارت چې کم دی الحمدلله ووایه سنت ده په بنده سا باندې او جمع راشه په جمع باندې د سهار مونځ ادا کا او د مانځه نه بعد سورت یاسین ولوله سنت دی که نه او بیا نورختو پورې په جومات کې کښېنه او چې د مانځه نه ته نورختو پورې په جومات کې کښېناستې دا یو وخت فرضي دی تفکر دې صرف وکړه مراقبه دې پکې وکړه نو دا تا ته د یو نفلي حج او عمرې ثواب میلاویږي دا د نوره شیخي چې انور در باندې راوخته صلات اشراق وکړه او د هغې نه بعد خپل روزۍ پسې ووځه حلال رزق بچو ته وګټه د ماسپښین مونځ په جمع باندې وکړه د هغې نه بعد د سورې فتح اخر رکو ولوله لقد صدق الله د هغې نه بعد د مازدیګر مونځ په جمع وکړه عما اتصالون ولوله سنت دی د هغې نه بعد د ماښام مونځ وکړه د ماښام پسې سورې واقعه ولوله سنت ده او د ماخوستن مونځ په جمع باندې وکړه او بیا چې کم دی نو سورت ملک تبارک الذي ولوله سنت ده او د شپې ښه ښکلې اودشه ته سوچ وکړه چې تا د دین څومره کار تا نه چا غوښته چې بستره په شا کو پنجاب ته تعجبي کار دی خو که شیخي که په کور کې ملاوي او که عامه زندګي تېری نو په کور کې ملاوي تا نه د هندوستان د خلکو تپوس نشته تا نه د خپل بچي تپوس دی تا نه د خپلې لور تپوس دی د خپلې ښځې تپوس دی بیا زیات نه زیات وانذر عشیرتک الاقربین د خپل خپلوان تپوس دی چمګاون تپوس دی دا خلک نو دومره لرې روان یو خپله محله دي په ځای باندې پرېښې ده دا ټول عرض مې دا کو چې زه تاسو ته حیران یم چې یا جومات ته نه راځئ او یا شیطان مې دومره ګوتې درکړي چې بیا لندن ته روان یې شیخۍ پس یا زمونږ دې جومات ته نه راځئ او بیا روان یې کومو ځایونو ته خوشي نو داسې وکئ ما ته یو چا وي یاره دې کې چې سړی ځي نه تنګېږي او دا تاسو بیان ته چې کینو نو تنګېږو مې په دې پوهېږي وی چې وایي هغې کې خوند هم ډېر زیات دی که نه مې په دې پوهېږي وای خو پوی مې که مې پوی هم دی داسې زنا ښه شی دی که مونځ تاسو نه تپوس کوم کوم ښه شی دی یاره رښتیا رښتیا ووایه پټه زړه کې مه ساتئ خوند به زنا کې ډېري که مونځ کې به ډېري دروغ هم وویله دنیایي خوند جواب راکئ پټه یې مه پرېږدئ چې زنا کې به ډېري که په مونځ کې به ډېري دنیایي خوند خو پکې ډېر دی که او دینی د مونځ هغه ذوق چې کم دی خو چې خاص اولیاو ته کم ذوقي مونځ دی او عبادات ذوقي ګرځېدلي دي او په درېیمه درجه د مطابقت د نبي علیه السلام مشرف دي چې هغه اتباع د نبي علیه السلام په ازواق او احوالو مواجدو کې ده هغه خاص اولیاء دي چې په ولایت کبرا مشرف دي نور خلک دي خو د عوامو خلکو مسله کومه نو ګورې دا مونځ ښکاره ښه شی دی او دا زنا ښکاره بد شی دی خو که ظاهرا سوچو کې نو زنا کې تېنه خوند ډېر ښکاري نو دا شان عقیدې ته م راشه کومه عقیده چې نه کوي هغلته به دا نفس درته وایي مړه خو
مولیان روزګار شوي دي مکه نه دا مکه دا ده او چې کومه بیکاره وي نفس بم درته وي ورځه پسې او شیطان بم درته وي ورځه پسې نو خوند به پاره کې تا ته ډیر ملاويږي کنه دا دلیل دی نه دی ګوره بعضې پکې بیا سوي په مردان کې وسیم مولوي صاحب ونو هغلته یو تبلیغي ختم کړو او بیا ډاګي مولوي صاحب او فضلحان مولوي صاحب وسیم مولوي صاحب ټول راغوښتي نو ناستو نو دا تبلیغي ورته وي چې اسی جی دا اجماع خو په دین کې غټ دلیل دی کنه نو هغه وی چې او اجماع خو دلیل دی نو هغه خو جاهل او د اجماع او د اجتماع فرق نشو کولی وی اجماع په دین کې دلیل دی ویاو وی جی دا په ریوان کې هم ډېر غټه اجماع کیږي دا په دین کې دلیل شو کنه اجماع په دین کې دلیل دی اجتماع خو دلیل نه دی کړ دا غریب خو د اجماع او د اجتماع فرق نشو کول نو ډاګي مولوي صاحب هم ناشته فزوهان مولوي صاحب هغه خو نه چې جاهل دی اوس بده تاسو وایو غلی شو وسیم مولوي صاحب ما ورته چې ښا هر اجماع په دین کې دلیل یا اجتماع په دین کې دلیل ویاو کنه وې ما چې خالته د کرپانه یو سین بهيږي دا هغه په خوا د می خو یو اجتماع کیږي یو لوی هم نه وې ما بیا په د می خو د اجتماع یو لوی دلیل په دین کې کنه ډېر می خira غونډي لکه اجماع تر اجماع فرق دی اجتماع تر اجتماع فرق او اجتماع خو ډېر والی پسې مت ورې بازي وي چې ډېر زیات شو کنه نو دین تاسو نه تاسو کوم کمزوري کیږي که ډېریږي كل يوم بطر بدل الاسلام غریب فسيعود كما بدا بیا غریب کیږي ناشنا کیږي زیاتیږي نه دین دا ډیروالی دلیل د خرابای دی کنه او قران کې الله رب الجلال نبی اسلام ته فرمایي وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله کتا تابعداري د ډیرو خلکو هغه وکړه چې پزماکه کې دین او د سمیلار نه باندې گمراه کی د ډیرو تابعداري مکو او کته وینه چې څوک ډیر یې بخښه خلکی نو بیا خو يهودو نو سوارا او هندوانو جاپانیان نه کافر د مسلمانانو نه ډیر دي بیا ځنو کفر پسې لاړ نه ډیروالی باندې تیروزی کم چې لګا ډاله ده غریب ډاله ده ناشنا ډاله ده تا ته څنګه نخ کاریږي هغه ډاله وخډلې وي هغه سره تعلق وساته موږ در باندې خپل غاړه خلاص کړه نو علماء د تنظیم د اهل سنت والجماعه وظیفه اب تاسو خپل غاړه خلاصولي او تاسو مسلمانان د دین خبرولي چې په خپل جماعتونو کې دا فتنې مپریدای او بس مولا ک مولا مو چرتا خو مسلې نشي کوله نو خیر دې بل مولا راولي او مطلب اول خو تاسو عالم مولا به وي ځخه نه پیژنم هغه تاسو ته بیان کوي او تاسو ته نصيحت کوي هغه کافی دی او خپل منځونه هم د سره صحیح کوي بار ته وته تاسو ضرورت نه پیدا کیږي دا څو خبره می عرض کوي علما او مشرانو په مخ کې به د ګرانه شوی فغوالم وما علينا الا البلاغ سيدنا مولانا محمد